دا الله جل جلاله ډیر زیات احسانات دي موږ او تاسو باندې. چې الله جل جلاله موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي او بیا په مسلمانانو کې الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک امتیانی ګرځولی. دا د الله تعالی عظیم احسان دی او د نبی علیہ السلام مبارک برکت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په هر کال کې داسې میاشتې ورځې شپې موږ ته برابر کړي چې په هغو شپو کې یا په ورځو کې که موږ او تاسو لږ تکلیف وکړو نو الله جل جلاله موږ او تاسې بخي او الله جل جلاله د نیک اعمالو ذخیره موږ او تاسو لپاره کوي. اوس ته وګوره روژې میاشت ده، په 12 میاشتو کې یوه میاشت ده الله جل جلاله موږ او تاسو د بخښنې لپاره یو وسیله او سبب ګرځولی دی. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي ای هغو کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، په تاسې باندې روژه فرض ده لکه څنګه چې تاسو نه وړاندې په نورو امتونو باندې روژه فرض وه. دې نه معلومه شو چې روژه په هر امت باندې وه، کیفیت د روژې بدل و خو روژه په هر چا فرض وه. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د روژې میاشت ونیوله د ثواب په نیت، د ثواب په نیت یې روژه ونیوله. نیت ډېر مهم دی په هر عبادت کې. د لپاره به وړاندیني ګناهونه معاف شي. روژه به څه ناڅه سخته وي خو لیکن مقابل کې چې الله جل جلاله موږ او تاسو لپاره کوم امتیازات راکوي، اجر او ثواب راکوي، هغه بیا ډېر زیات دی. الله دې موږ او تاسو ټولو ته دغه ثوابونه او اجرونه چې په دې میاشت کې دي را په برخه کړي. معززو حاضرینو، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی چې کله میاشت د روژې داخله شي آسمانونه او ځمکې، ملائکې، مرغان دا د نبی علیہ السلام مبارک امت دپاره تبریکی او مبارکی وایي چې تاسو ته دې مبارک وي، په تاسو باندې داسې مبارکه میاشت راوخته. اجرونه او ثوابونه پکې ډېر دي په دې میاشت کې. چا سره که نیکه خبره وکړي نو یو په اویاو سره بدلیږي او نورو میاشتو کې به دا امتیاز نشته. دا موږ او تاسو لپاره غنیمت دی دا میاشت. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زما امت تا اللہ جل جلالہ روجی دا وجنا پینزا دا امتیازات ورکڑی. اول اللہ جل جلالہ پا میاش دا رمضان کی خپلو مسلمانانو بندگانو تا روجدارو تا په نظر د رحمت سره ګوري. دویم الله جل جلاله ټول ملائکو ته وایي
چې په دې میاشت کې نبی علیہ السلام مبارک امت د پاره څوک چې روزه نیسي استغفار ورته وایي تمام ملائکو ته الله تعالی امر کوي د بخښنې دعاګانې ورته کوي دریم الله جل جلاله په دې میاشت کې جنت ښایسته کوي د جنت مشر چې دی رضوان هغه ته الله تعالی وظیفه ورکوي چې دا جنت ښه سینګار که کال په کال د جنت ډول زیاتیږي څلورم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د روزهدار د خولې بوی د معدې نه چې کوم بوی راجګیږي انسان ورنه نفرت کوي خو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الله جل جلاله ته د مشکو د عنبرو نه دا غوره دی ځکه د الله جل جلاله د رضا په خاطر په ده باندې دا حالت او کیفیت راغلی دی دا روزه ګوره ډېره سخته ده موږ او تاسو اسانه ده الحمدلله ووایه خو څوک چې نه نیسي هغه ته ډېره سخته ده داسې سوچ کوي پیشنمي او پاسېږم دا هم یو لویه لانجه ده او بیا تر ماښامه پورې څه مه خوره خو موږ او تاسو لپاره بیا ډېره اسانه ده زموږ ورسره سات تېر دی خوشحاله یو پکې ځکه مقابل کې الله تعالی موږ ته ثواب راکړي همدې باندې چې الله موږ نه بخي نور خو بس مشکلات دي حالات داسې دي او پنځم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الله جل جلاله به دا میاشت د روزې چې خلاصه شي تمام روزهدارانو ته به الله تعالی مغفرت وکړي ټول به الله تعالی وبخي دا د روزهدارانو ذخیره و هغه د روزې برکات دي چې الله تعالی ورته اجرونه ورکوي سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی سلمان فارسی ډیر مبارک سړی دی سلمان فارسی نیک سړی و نه د انصار نه او نه د مهاجر نه نه د مکې معظمې و نه د مدینې منورې و چونکې دی نیک سړی و انصارو او د مهاجرو لانجه شوه انصارو ویلي چې دا سلمان صاحب زمونږ په ډله کې دی مهاجرو ویلي نه زمونږ په ډله کې دی دا سره نه جوړېدل نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل سلمان زمونږ نه دی سلمان ما سره دی دا یو مبارک سړی دی سلمان سے فرمائی وی د شعبان آخری ورځ وه یعنی سبات روزه وه وی نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرام راټول کړل صحابه کرامو ته یې زیری ورکړ اے صحابه کرامو په تاسو باندې یو مبارکي برکتناکي میاشتې سوری کړی دی داسې مبارکه میاشت ده چې په دې کې الله جل جلاله قرآن عظیم الشان نازل کړی دی تر قیامته پورې به د قرآن عظیم الشان قانون چلیږي د قرآن عظیم الشان داسې قوانین دي چې تر مرګه پورې به څوک ونه وایي چې د قرآن عظیم الشان دا حکم دا فیصله دې زمانې سره دا سمون نه خوري هرې زمانې سره قرآن عظیم الشان خلکو لپاره د خپل معاشرې او په ټولنه کې د ژوند تېرولو لپاره دا یو تګلاره ده قرآن عظیم الشان په دې میاشت کې نازل شوی دی او الله جل جلاله په دې میاشت کې نوافل
د فرضو سره بدلوي او یو فرض الله جل جلاله اویاو فرضونو سره بدلوي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل اے صحابه کرامو دا میاش د صبر میاش ده، صبر بکې. صبر صرف د ډوډۍ نه، صرف د صبر د ډوډۍ نه، صبر د خواهشاتو نه، صبر د غیبت نه، صبر کول خلقو ته د ایذا رسولو نه. په دې میاشت کې به مکمل ځان صبر ہے، ځکه شیطان په کمین کې دی. هغه متوجه دی چې دې میاشت کې الله تعالی دا ټول بخي، زما بیخ وځي، زما ملګری په جهنم کې کمیږي. متوجه ناست دی چې یو ځای او خالیګاه پیدا کی چې تا په ګناهونو باندې واړی، یا مسلمان سره دی په جنگ کې، یا خدا ناخواسته مور او پلار ته تیزه خبره وکړي. داسې معاملې در باندې کوي چې الله تعالی دې ونه بخي، یا خدا ناخواسته سود در باندې کوي. دا خلک الله بیا نه بخي که نه. یا مسلمان سره د خفه کوي، شیطان پوهیږي چې که د مسلمان سره خبرې بندې کړي نو الله بیا په دې میاشت کې هم نه بخي. کوشش کوي چې تا په جنگ واچوي. په همدې خاطر باندې بیا کله چې د روژې میاشت راسي زه بیا دا اعلان کوم که د چا حسابي وي، معامله وي، قرض وي، په دې میاشت کې د چا نه مه غواړئ، ځکه معمولي شي باندې انسان په غوسه کېږي. کمزوري یې موږ او تاسو ټولې معاملې د روژې نه بعد، بعضې معاملې داسې چې ضرب اجلي فجاعتن رامنځته راشي، هغه بیا علاج نشته. یو داسې چې بس حسابي و معاملې هغه بیا الاخر وروسته به کوو. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا میاشت د صبر میاشت ده. الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي. صبر ډېر سخت شی دی ښه، د روژې نه هم صبر سخت دی. څوک به درته کنځل کوي ته به ورته هر وخت کې صبر کوي، اجر هم زیات دی. بیا الله فرمایي صابرانو ته بې حسابه اجر ورکوم زه. صبر سخت شی دی، صبر په ګناه، صبر په مصیبت، صبر په معصیت او صبر په اطاعت. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا میاشت د غمخورۍ میاشت ده. مسلمان سره به غمخوري کوي، خواخوږي به ورسره کوي، لاسنیوی به ورسره کوي. ستا په امکاناتو کې څه غریب مسلمان سره کومک وکړه، تعاون وکړه، غمخواري ورسره وکړه وس مطابق. بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایل سلمان فارسی سے براوی دے وی په دې میاشت کې چې یو مسلمان بل مسلمان ته روزهدار ته روزه ماته ورکی، الله جل جلاله به د ګناهونه معاف کی. الله به دې سړي ته دومره اجر ورکی څومره چې الله جل جلاله روزهدار ته ثواب ورکي. او د روزهدار د ثواب نه بم ثواب نه کمیږي. صحابي عرض کی د الله پیغمبر هم غریب خلک یو، شاته ډوډۍ نشو ورکولی. صحابه کرام خو ډېر ساده ژوند و. ماښام روژه ماتی به نه و. یو نیم صحابه کرام به و چې هغوی سره به دا امکانات و، خو زیاتو صحابه کرامو سره روژه ماتی نه و. بعضې صحابه کرامو نبی علیہ السلام مبارک ته ویلې موږ ته اجازه راکړه چې نن روژه موږ ونیوله، سبا ماښام به یې ماتوو. نبی علیہ السلام مبارک ورته اجازه ورنه کړه. هغه دین باندې مین خلک و، عقیدې او په ایمان باندې ملبس و، په دین باندې مین خلک و، هغوی استقامت زیات و.
ځکه الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې هغوی ځلولی دي. صحابي ورته عرض کړي د الله پیغمبره موږ سره وس نشته چې چاته مړۍ ورکو چاته ډوډۍ ورکو او روژه ماته چاته ورکول ډیر ثواب لري. نو نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي دا اجر او ثواب چې ما درته وښودو دا هغه چا لپاره دی چې فقط روژه ماته ورکي یو ګړپ اوبه یا یو ګړپ شوده یا یوه کجوره یا لږه ډوډۍ چاته ورکي چې فقط روژه ماته کا. دا اجر هغه چا لپاره دی چې فقط روژه ماته ورکوي او څوک چې روژه دار ته په مړه خېټه باندې ډوډۍ ورکي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل دغه انسان به ما سره زما د حوض کوثر نه سیرابیږي دې ته به زه د حوض کوثر نه اوبه ورکوم بیا به کلم تږی نشي. بیا وفرمایل د روژې میاشتې اول لس ورځې د رحمت دی، دویم د مغفرت دی، دریم عتق من النار د اور نه خلاصون دی. الله جل جلاله ډیر ګناهګاران چې مسلمانان وي هغوی په دې میاشت کې د جهنم نه وباسي په آخر لسیزه کې. الله دې موږ او تاسو چې څومره خپلوان آبا او اجداد اقربا دوستان وطنداران مسلمانان وفات شوي دي ټولو ته دې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. الله په پاچاهۍ کې څه کمه نه ده، هر څه ورسره پرېمانه دي. بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایل په دې میاشت کې چې څوک خپل خادم مزدور باندې سهولت وکړي کار ور باندې کم کړي الله جل جلاله به په عوض کې دې ته بخشش نصیب کړي. دا مبارکه میاشت ده د دې چې چا قدر وکړه الله بیا د ده قدر کوي. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې دا میاشت زما ده ټولې میاشتې د الله دي خو دې ته یې په خصوصیت سره وویلې چې دا زما میاشت ده. ځکه موز سجده بت دپاره هم خلک ږدي سپوږمۍ لپاره هم خلک سجده کوي مر لپاره هم سجده کوي خیرات کافران خپلو بوتانو په نوم هم کوي خو روژه بغیر د الله جل جلاله د رضا لپاره څوک نه نیسي. دې کې د چا د الله رضا نه څوک روژه نشي نیولی. دا سخته معامله ده پټه معامله ده. که څوک د الله نه ونه یریږي هر څه کولی شي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې دا روژه زما میاشت ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ډېر روژهداران دي هغوی لپاره روژه فایده نه کوي مګر صرف تنده تندې اخیستي سهار نه ماښامه پورې تږي خو ثواب پکې نشته. کم ثواب او اجرونه چې په روژه کې دي د هغې ثواب نه برخمن کېږي نه. علت یې صحیح د روژې آداب نه ساتي د روژې لحاظ نه کوي صرف خوله بندوي چې روژه نور زما روژه ده نور مسلمان په عذابوي مسلمان ته سپکه وایي د مسلمان غیبت کوي مسلمان باندې اوبه خرابوي د مسلمان ونې کټ کوي د مسلمان پوله وهي. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي صرف تږی دی ثواب پکې نشته. بیا فرمایي ډېر انسانان دي په میاشت د رمضان کې د شپې ودرېږي عبادت کوي تهجد کوي خو
دې لپاره په دې تهجدو کې ثواب نشته مګر شپه رڼول صرف د شپې ناخوبي وکړه ځان یې ناخوبه که خو لیکن په دې کې ثواب نشته یا ریا کوي یا مسلمان په عذابوي نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې کله یو انسان دروغ نه پریږدي دروغ وایي نو الله تعالی د دې رجوع ته ضرورت نه لري کم انسان چې دروغ وایي صرف د ډوډۍ نه ځان بندوي ډوډۍ نه خوري روژه ده خو دروغ وایي نبی علیہ السلام مبارک فرمای الله جل جلاله ته د دې انسان د روژې ته د انسان روژې ته ضرورت نشته نیولې دي که نه دروغ هم ګناه کبیره ده روژه خوړل هم ګناه کبیره ده روژه یې نیولې ده او دروغ وایي اکثر خلک دروغ ډېر په زړورتیا باندې وایي دروغ دا ډېر ناروا عمل دی په ټوکو کې هم دروغ دی ښه دروغ روا نه دی ګناه کبیره ده صرف څو ځایونو دي چې هلته روا دی اوس وخت نشته چې هغه بیان کړو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی نبی علیہ السلام مبارک راغے د منبر په اولې پوړۍ باندې خپې کېښودله په زور یې آمین وویلې بیا یې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښودله آمین یې وویلې په درېیمه پوړۍ باندې خپې کېښودله آمین یې وویلې کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمایي چې کله موږ خلاص شو بیان خلاص شو منبر نه کوز شو منګ ورته ویلي د الله پیغمبره ناشنا کار دی وکړه هیڅ کلم تا په منبر باندې آمین نه وویلی چا خیرا نه وه کړې چا دعا نه ده کړې ته آمین 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 درې ځلې وایې علت یې څه دی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ما ته جبرائیل علیہ السلام راغی اوله پوړۍ باندې مې چې خپه کېښودله ما ته یې وویلې ما ته یې وویلې چې هلاک دي شي هغه انسان چې د روژې میاشت ورباندې تېره شي او دې ته بخښنه ونه شي دومره د روژې میاشت ورباندې تېره شي 10 ورځې او دته الله جل جلاله د روژې له برکته بخښنه ونه کي دا انسان د هلاک شي ما ور باندې آمین ویلې په دیمه پوړۍ باندې ما آمین ویلې جبرائیل علیہ السلام ویلې هلاک دي شاغه انسان چې په مجلس کې استا نوم اخلي او پتا باندې درود شریف نه وایي صلی الله علیه وسلم دا درود شریف دی ښه د نبی علیہ السلام مبارک نوم چې چا واورېده په مجلس کې یو ځلې په مجلس کې صلی الله علیه وسلم یا درود شریف واجب دی او دې نه زیات چې شي بیا نور مستحب دی په درېیمه پوړۍ باندې مخ په کېښودله جبرائیل علیہ السلام ویلي هلاک دي شي هغه انسان چې د مور او پلار زاړه وي یوه پکې زړی یا دواړه زړی خو د مور او پلار د وجې نه دې ته بخښنه ونه شي دا سړی د هلاک شي ما ورباندې آمین ویلې نو معززو حاضرینو
په روژه باندې باید چې موږ او تاسو په الله جل جلاله باندې ځان وبخو. ډېر ښه چانس دی، زرینه موقعه ده مشرانو کشرانو ځوانانو ټولو لپاره. په دې میاشت کې باید چې موږ او تاسو الله جل جلاله راضي کړو. همیشه باید الله جل جلاله موږ او تاسو خوشحاله کړو. که په دې میاشت کې رانه سهو وشي، کوتاهي وشي، نو لوی تاوان سره به موږ او تاسو مخامخ شو. معززو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تبه حضرت جبریل علیه السلام راغی په دې میاشت کې. قرآن عظیم الشان به ورته تیرولو. نبی علیه السلام مبارک تبه راته او نبی علیه السلام مبارک تبه قرآن عظیم الشان تیرولو، او بیا به نبی علیه السلام مبارک قرآن عظیم الشان جبریل علیه السلام ته اورولو. لکه قاریان چې نن سبا دور کوي که نه. نو د قرآن عظیم الشان دا سیزن دی، دغه میاشت هر سیز لپاره سیزني. د قرآن عظیم الشان سیزن دغه میاشت ده. نورو میاشتو کې هم قرآن عظیم الشان ثواب لري، خاص کر په دې میاشت کې باید چې موږ تاسو ځان ستړی. صحابه کرامو په اوه ورځو کې قرآن عظیم الشان ختم کولو. ښه پار وخت کې قرآن عظیم الشان کې اوه منزله دي. دا صحابه کرامو اندازه کړي دي. یو منزل نه تر بل منزله پورې به په یو ورځ کې دا لوسته، یعنی په اونۍ کې صحابه کرامو قرآن عظیم الشان ختمولو. امام سے مبارک دومره قرآن عظیم الشان تلاوت کولو سره د مصروفیاتو. امام سے مبارک چې په کوم اتاق کې وفات شوی دی، په دې اتاق کې 2000 کرته قرآن عظیم الشان ختم کړی دی. 7000 گذر بوشش. نو قرآن عظیم الشان باید چې موږ او تاسو اولولو، خاص کر په تراویحو کې. دا سنت دی په تراویحو کې د قرآن عظیم الشان ختم. کسان انسان ستړی کی، کمزور او بدن میں خوږیږي، دا فرض مونځ هم نشو کولی. کسان لږ چسکو، صحابه کرام هم د غوښې د اډوکو او د وینې نه د روح نه دا مرکب و. هغوی مبارکانو د شپې ناخوبي به کوله، قرآن عظیم الشان ختمونه به یې کول. نو موږ او تاسو باید چې ځان لږ ویښ کړو، او بعضې جماعتونو کې که ختم نه شورو خیر دی، یو څو ورځې تکلیف به در باندې تیر شي او تاسو تکلیف نشته. الحمدلله په خپل کلي کې حافظان قاري صاحبان شته. نو که د چا ضرورت بیا چې قرآن عظیم الشان ختم د شپې چې 12 سپارې مو وایي په لږ وخت کې خلاصېږي، او 2 سپارې چې وایي تقریبا 15 دقیقو کې تراویح خلاصېږي بغیر د ختم نه. یو 20 دقیقې به دا سپارې مو نیسي او ثواب به ډېر شي. ثواب د لوستونکي او د اوریدونکي دا برابر دی. نو په دې میاشت کې بیا ثواب هم ډېر لري. نو که چا ختم نه یې شروع کړی، له خیره چې بیړه وکړي. دا میاشت ده، دا زرینه موقع ده. په خپلو جماعتونو کې د قرآن عظیم الشان ختم باید چې موږ او تاسې شروع کړو. اجرونه او ثوابونه پکې ډېر دي. او په دې امامانو باندې چې څوک درته ختم درکړي، ډېر نیوکه مه کوئ، تیز ووایه ورو ووایه. نه نه نه، دا بېادبي ده. دا چې موږ او تاسو ته جمع راکوي، دا د نبی علیه السلام مبارک دا جانشین دی. نبی علیه السلام مبارک دلته جمع ورکړې ده. امامت د هغه تر مرګه پورې وظیفه و نبی علیه السلام مبارک. که وړوکی قاري صاحب دی تاسو ته ختم درکوي، نو داسې زیاته خبره مه کوئ، بیا ثواب هم لغوه کېږي. احترام یې ورته وکړئ. تاسو نه څه قدر غواړي، خو مقصد داسې خبره ونه شي چې هغه زړه یې نری شي یا خفه شي. نو احترام یې لږ وکړئ، الله ورته قدر ورکړی چې موږ او تاسو مشران شاته ولاړ یو، دی مخکې ودرېږي. دا سخت کار دی. که موږ او تاسو څوک ووایي چې پاسېږه دلته ودرېږه او بس دا خپل مونځ دې ووایه، دا به ډېره سخته تمام شي. خو کم خیاله کم عمره انسان قرآن عظیم الشان اول نه تر آخره پورې، نو دا په ډېر کوشش باندې دی اوري. زه خپل هم دې قاري صاحبانو ته وایم ډېر ورو مه وایئ،
او ډیر تیزی مکوي چې الله تعالی را باندې لعنتونه وایي فقط دومره شي چې روا شي او ثواب الله راته نصیب کړي او داسې نه چې بس ډېر اوږدې کې دا هم ښه نه چې خلک تنګ شي نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې خپل عبادات په صحیح معنا باندې دا ترسره کړو